سلامونه ملګرو جوړ کړه په دې هیله چې روغ وي د پنجشیر په مرکز څه نومیږي بازارک کې او په دې ځای کې خټکی مو مات که جوړ مو که چې یوه مړۍ مو ترې وکړه چې دوستانو راغلل سره ومو پېژندل او دا دوست د ده دپاره په زړه پورې دا ده چې له ما نه هم درته جالبه ده ځکه زما اول وار ده چې پنجشیر ته راغلی یم د ده اول وار ده چې افغانستان ته راغلی دی نو څنګه داسې دومره ګزاره دې څنګه وکړه په دومره عمر کې چې افغانستان ته نه راتلی څنګه دې حوصله وکړه زه خو پخپله په پاکستان کې پیدا شوی یم نو څه پروا لري پاکستان یم و افغان یې افغان نه یم کنه دا موبایل ګل کړه دا څنګه وایي افغان په دې باندې یم زما نیکه تللی ده نو نیکه چې د افغان نیکه دې تللی خو افغان یې بیا او افغان یم له افغانستان څخه زما نیکه تللی ده زما پلار زما اوس تقریبا لمسیان ستا یعنی اوس زه په پاسپورټ باندې دلې راغلی یم افغانستان ته په پاکستاني پاسپورټ راغلی یم صحیح ده ګوره زه افغان یم زه د برطانیې پاسپورټ لرم خو زه خو انګریز نه یم افغان یم نو ته څنګه وایې چې افغان نه یم افغان ویې منله نو څنګه افغانستان څنګه درته معلوم شو افغانستان ډېر خوندور په ډېرو نن لسمه ده یا دولسمه ده زه کې ګرځم ډېر خوندور ده او خاص کر کابل ډېر خوندور ده کابل خو ما نه ولدلی زما دا خیال و چې دا اسلام آباد ډېر غټ دی خو کابل چې هر ځای ورته زیات بله خبره خو دې له ما سره ومنله چې ته افغان یې خو بیا هم دا ته چې چیرې اوسېږې په د ډیورنډ اخوا ته هغه خلک چې زما د خلکو سره وضعیت کوي داسې وضعیت خو به ستا سره د دې خوا خلکو نه یې کړی د امنیتي کسانو اصل داسې ده اصل خبره مونږوالو که نه طالبانو خو به خراب وضعیت نه یې کړی اصل داسې ده چې دا بعضې خلک دا وایي چې په پاکستان کې له افغانانو سره څنګه وضعیت کوي زما په خیال باندې خو ډېر خوندور وضعیت ورسره کوي زه هلته په خپله باندې وفاداره یم هلته زما ورور چې دی هغه وکیل دی خو داسې د افغانان چې بعضې خلک نوي راغلي وي هلته نوي اوسېږي هغه هم داسې خلک نه په حسابه یې داسې ده کله چې له میلیون نه زیات کسان په زور راوشړي موټر اجازه نه لري چې در سره ویسي پیسې اجازه نه لري نو دا څنګه وضعیت ده دا څنګه درته ښکاري ما په سترګو لیدلی حال ده هغه ورځې مې هم دلته چا ورته وویل چې پاکستاني یو پولیس په افغاني ته نه ده درېدلی ستا بچې زموږ په علاقه کې یو سړی اووه ورځې وه دا سرکار ته ورتلی چې ته ما افغانستان ته واړوه دا بعضې خلک خالي افاوې دي دا خبرې کوي چې داسې خلک و پولیس والا کور ته ورغله و داسې ورغله ډېر خلک دلې راغلي دي دا د انعام الحق کاکړ په هغه کې لومړی وزیر نګران وزیر هغې ته موږ منځمهاله وویل لومړی وزیر وایو په هغه وخت کې خو د خپله واضح ویلې په زور یې شړل که نه افغانان جان محمد اڅکزی نه دی اصل خپله وویلې او ټول افغانان خو موږ خلکو سره خبرې کړي دي که نه تا به له یوه سره دوو سره کړي ما له زرګونو سره خبرې کړي او په زور یې راباسي او ځوروي یې وهي یې ټکوي یې نو دا خو پټه خبره ده زه تر معلومات نه لرم په هغه اعلان باندې جان محمد اڅکزی د بلوچستان دی وزیر اطلاعات یعنی هغه اوس پټ ګرځي روډ ته نشي راوتلی خو ګلان یې وکرل ځکه نشي راوتلی نو ډېر خوښ شوم چې راغلی ګران وطن ته افغانستان ته خپل وطن ته خوشحاله شوم چې ومې لیدلی ژوندی دی چکر به ولګوو په دې وطن کې خو اوس د ټولو نه غټه خبره دا ده چې امنیت دی که نه کراري ده چې امنیت دا نورې کیسې به جوړېږي که څه هم طالبانو باندې هم زه نه پوهېږم ته څه نظر لري طالبانو سره هم زموږ په ځینو شیانو کې ورانه ده خو په مجموع کې دا چې امنیت زما بیا ورسره ورانه نه ده زه ولې په پاکستان کې جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن صاحب ګروپ کې یم هغه کې مرکزي عمومي کې رکن یم هغه کې یو عهدهداره یم نو زموږ د دوی هغه مقصد او مرام یو دی د طالبانو او د جمعیت علما اسلام په پاکستان کې یو خو نه دی طالبان دلته ښځې کارونو ته او نجونې مکتبونو ته نه پرېږدي ولې ستا مشر یې پرېږدي هلته دا یې فرق دی یو نه دی ته ګوره کنی صاحب څه کېږي چې ولاړې شي مکتبونو ته چې ولاړې څه پیدا راته وکړل نه طالب نه مه ډارېږه تا ته څوک څه نه وایي کنی صاحب زه مصرفدار یم زه غیرتي یم په دې خاوره باندې مې نو چې ته غیرتي بیا ته څنګه دا خبره کوې دا خبره کوم چې زموږ خپل ګناه دی په دې ګناه دا ګناه ورته جوړ کړه دا ګناه مه کوئ خپل ګناه دی دا عمل چې په ټوله دنیا کې روا ده
ان د دې د طالبانو صدا خاص پوښتنه دا آفرین تعلیم او تم دا خواست لري وکړه دی او زه به یې وکړم چې طالبانو د نجونو مکتبونه پرانیزئ ښځې کارونو ته پرېږدئ دا زموږ خویندې دي میندې دي تاسو هم خویندې میندې لرئ ولې داسې کوئ او تاسو وایئ چې ښه کوي تم وایئ چې ښه کوي او ستا مشر بیا دا کار نه کوي ولې زه په دې وایم چې دا موږ خپله ګناه ده نو خو دا ګناه خپله اصلاح کوي که نه دا خپله ګناه مه کوئ ما د ښځې ګناه ده چې سم سکول ته په شرایط سره نه ځي ورته برابر یې که د چا درنه نیولی شریعت خو شریعت ورته برابر راوي صحیح ده تا مننه روغ اوسئ